په کوټه کې د جګړې په اړه د طالبانو تازه غونډه. طالبانو ته تازه سامر شوی سړکونه او پلونه او عامه تاسیساتو باندې څنګه جهاد روا دی، تازه یې څه ویلي دي، دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. د طالبانو د مرستیال ملا یعقوب په مشرۍ په پېښور کې د طالبانو مهمه غونډه وشوه چې سراج الدین حقانی، مولوي کبیر، مولوي عبدالحکیم شرعي، نور محمد ثاقب او ګڼ شمېر نور طالبان هم ورته رابلل شوي وو. د کوټې شورا یو غړي خبریال ویبپاڼې ته وویل چې غونډې ته په افغانستان کې په جګړه بوخت د طالبانو ځینې والیان او نظامي قومندانان هم وربلل شوي وو. غونډه کې چې تېره ورځ وشوه، طالبانو نظامي قومندانانو ته امر کړی چې افغانستان کې بریدونه زیات کړي، سړکونه، پلونه او عامه تاسیسات له منځه یوسي. غونډه کې پریکړه شوې ده چې ټول نظامي مسؤلین د افغانستان ته ستانه شي او سراج الدین حقانی به پاکستاني مقاماتو سره په ګډه پر اغزن تار طالب قومندانانو ته د افغانستان ته د تګ لاره برابروي. په پېښور کې د حقانی شبکې یو بل غړي هم خبریال ویبپاڼې ته د یادې غونډې پخلی کړی دی او ویل چې له کوټې او کراچۍ راغلي میلمانه لا هم په پېښور کې دي. سرچینه وایي چې ښایي دا ځل پر حکومت د فشار اچولو په موخه وسلوال طالبان ډله ییز او ځانمرګي بریدونه هم وکړي. غونډه دا پریکړه ځکه کړې ده چې دوی په وینا د مې تر لومړۍ نیټې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه نه وځي او دوی به لوی او پراخ بریدونه کوي. په پېښور کې تر غونډې وروسته له قطر نه طالبانو خبر ورکړ چې دوی د ترکیې په کنفرانس کې ګډون نه کوي. د افغانستان د سولې په موخه د ترکیې کنفرانس د روانې اپریل میاشتې پر 14مه نیټه رابلل شوی دی. افغان حکومت د دې کنفرانس لپاره خپل پلاوی اعلان کړ او د ګډون ژمنه یې وکړه. د کوټې شورا غړي وایي چې د پېښور غونډه پریکړه کړې ده چې تر مې میاشتې وسلوال طالبان په ښارونو او امنیتي ادارو ته نږدې ځانونه ځای پر ځای کړي او د امریکایي ځواکونو د نه وتلو په صورت کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې بریدونه وکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.